نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره د رب العالمین نه یو عظیمه تحفه حاصله کړې ده چې هغې ته قرآن حکیم وایي. قرآن حکیم د الله کلام دی او د رب العالمین خپل خبرې دي. زمونږ او ستاسو د هدایت یو عظیمه سرچشمه ده او یو لوی د نجات ذریعه ده. د الله کتاب دی که مونږ ډېر د رب العالمین د دې کتاب بیان کوو، د هغې شرافت ذکر کوو، د هغې عزت ذکر کوو، نو هغه څوک خلاصولی نشي. څومره چې د رب العالمین د ذات لویي ده او د الله د ذات عظمت دی، دومره د الله د کتاب عظمت دی. خو یو څو حقونه دي د الله د دې عظیم کتاب د قرآن حکیم چې هغه مونږ سره تعلق لري. هغه حقونه به مونږ پوره کوو، که پوره م نه کړل د قیامت په لویه ورځ به الله د هغې تپوس کوي. یو حق د قرآن حکیم د هغې تلاوت دی. ټولو نه لوی حق خو ایمان دی په قرآن. ایمان په قرآن حکیم باندې او د قرآن حکیم نه مخکې چې د الله کوم کتابونه دي په هغې ایمان خو د انسان دپاره لازم دی، فرض دی. مونږ چې د ایمان د تجدید دا کلمه وایو آمنت بالله، نو هغې کې دا لفظ دی چې وکتبه، آمنت بالله و ملائکته و کتبه. په الله می ایمان دی، د الله په فرشتو می ایمان دی، د الله په کتابونو می ایمان دی، و رسوله د الله په رسولانو زما ایمان دی. یعنی ایمان دا معنا چې ته به د زړه نه هغه کلک یقین او تصدیق ساتې او د زړه فیصله به کې، حکم به کې چې الله تعالی څومره کتابونه په مختلفو پیغمبرانو نازل کړي دي، نو هغه ټول برحق دي. نو قرآن حکیم لومبی حق خو په الله په دې کتاب ایمان دی، دا تصدیق دی، دا یقین دی، دا فیصله ده د زړه کلکه چې د شک لږ گنجایش هم پکې نه چې دا د الله کتاب دی او زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره نازل کړی دی. دا خو لوی حق دی او الحمدلله زمونږ د ټولو مسلمانانو د قرآن دا حق پوره کړی دی او زمونږ ورباندې ایمان دی. دویم حق د قرآن حکیم تلاوت دی چې مسلمان به د دې تلاوت کوي. لولي به کوشش پکار دی مسلمان له چې په ناظره زده کړي. دا زمونږ بغدادی پټی الف ضرعه او بې ضربه دا بنیادي قاعده شوه. دا مونږ ته قرآن ښیي چې دا دې زده کړل، بیا به د قرآن تلاوت کې الحمدلله رب العالمین. دا د قرآن حکیم دویم نمبر لوی حق دی. او په مانځه کې په مونږ دام لازم دی کوم چې د کوم قرآن تعلق د فرض سره دی، فرض مونځ سره دی، فرایضو سره دی، هغه زده کول در باندې فرض او لازم دی. لکه الحمدو دا سوره فاتحه چې مونږ ورته وایو دا شو، یا یو سورت شو سوره اخلاص، یا بل سورت چې مونږ پې مونځ کوو. که یو سړی سوره فاتحه الحمد شریف زده نه کړي ته د مونځ کم نه کېږي. که یو سړی هغه قل هو سورت اخلاص زده نه کړي مونځ نه شو. دا د مانځه سره تعلق لري، فرض دی په مانځه کې، لازم دی، واجب دی، دا به خامخا زده کې. او اسم قرآن حکیم په ناظره زده کول پکار دی، ډېر لوی اجر او ثواب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د قرآن حکیم یو حرف اولستو، من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه، یو نیکی به په الله ورکوي. والحسنة بعشر امثالها، او دغه نیکی الله یو پلس بدلی، یو پلس. بیا فرمایي لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. نبی علیہ السلام فرمایي چې ځانم چې الف لام میم ځان له ټول یو ځای یو حرف دی، الف ځان له حرف دی. الف نه الف لام فی نه دی مراد، دا الف چې کوم مدلول دی طالبان په پوهېږي چې پر عربی رسم الخط کې کوم په ژبه استعمالیږي. لکه الحمد کې چې بیا الفظ استعمالیږي، اگر چې دا خو حمزه ده، یا الله کې لام نرستو کوم لفظ استعمالیږي.
بیا فرمایي چې لام ځان له حرف دی ال دا چې دغه لفظ استعمال شو او میم ځان له حرف دی چې دا حم حين پس کم میم استعمالیږي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې په یو حرف باندې رب العالمین دا انسان له لس نیکۍ ورکوي. دارنګې نور ډېر صورتونه دي چې د هغې تلاوت انسان کوي نو په هغې رب العالمین پوره اجر ورکوي. لکه صورت واقعه چې انسان لولي نبی علیہ السلام فرمایي چې د ده په کور کې به فقر او فاقه او غریبي نه راځي. یا سوره ملک چې څوک لولي دا لس دېرشمې سپارې چې کوم لومبي صورت تبارک الذي چې تاسو وایې ورته دا چې څوک لولي رب العالمین به د قبر د عذاب نه ولا نجات ورکي. یو حدیث پاک کې راځي صحابه کرامو یو ځای کې خیمې خښې کړې وې. هغه د کشف خاوندانو مونږ ته خو پته نه لګي د کشف خاوندانو د ځمکې نه لاندې تلاوت شروع دی او د هغې اواز دوی اوري او د سورې ملک تلاوت شروع دی تبارک الذي. حیران شو هغې چې د قبر دلته خو میدان دی چې د زور د زمانو قبر دوی ته پته نه لګېده. دا خو میدان دی او د میدان د لاندې نه د صورت आवाज راځي تلاوت کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الوی نبی علیہ السلام او فرمایل هی المانعه هی المنجیه دا صورت انسان لنجات ورکوي د قبر د عذاب نه او دا د عذاب فرشتي بندي منې کوي چې دې سړي ته مه نږدې کېږئ. دا مړی ولاندې تاسو خیمې د قبر د پاسه والی دي چې د زوړ مړی او هغې مړي د دې صورت تلاوت زیات کړی دی نو هغه تلاوت تاسو اوس قبر کې هم لګیا دی هغه تلاوت کوي په قبر کې خپله لګیا دی تلاوت کوي. نو بعضې صورتونه دي چې د هغې تلاوت انسان کوي په هغې الله ډېر لوی اجر ورکوي. سوره یاسین شریف ته نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د دې تلاوت وکړو هغه له به دومره اجر الله ورکړي لکه لس ځله چې قرآن شریف ختم کړي د لسو ختمو ثواب په الله ورکوي. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر وختي چا سوره یاسین تلاوت وکړو په دغه ورځ کې چې د څومره حاجتونه دي الله هغه حاجتونه به له پوره کړي. ګوره موږ څومره محتاجه یو. هلکه زما حاجت ته ما ته دعا وکړه یو موی زما حاجت ته ما ته دعا وکړه نو دا نبی علیہ السلام طریقې ښولې دي. سحر وختي سوره یاسین تلاوت کوه په دغه ورځ چې ستا څومره حاجتونه دي هغه به د رب العالمین ټول پوره کوي. د نبی علیہ السلام یو صحابي دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې دا رمضان د صدقه فطر څه غله وه او زه نبی علیہ السلام په هغې مقرر کړم چې د دې حفاظت کوه څوکۍ کوه. وایي زه ورته ناست یم د هغې څوکۍ مې کوله. دې کې یو سړی راغی وایي چې سړی راغی لمن یې خوره کړه او په لپو لپو باندې غنم هغه زولی ته راغورځوي. وی ما وی چې دا سړی خو غل دی ورمنډه مې کړی او د دې مټه مې کلک ونیوه. ظالمه بدبخته زه ناست یم او زما مخکې ته غلا کې او بیا غلا چې کې نو د هغې غلې نه کې چې کوم د مسلمانانو د بیت المال غله ده دا خو د یو کس نه غلا نه ده دا خو د ټول مسلمان غلا ده. دا څه کې ظالمه. وی سړی مې کلک ونیوه چې پرېږدم دی نه پیغمبر علیه السلام له به دې بوځم. وی قسمونه قرآنونه شروع کړل چې زه معافي غواړم بچی مې نار دي اوږې ما او ما پرېږده آینده دپاره بیا به نه کوم بیا مې توبه. وی رحم مې پرې راغی پرې مې ښه وی چې پرې مې ښوده سار وختي د نبي علیہ السلام مجلس ته رالم د حضور پاک مبارک مجلس ته چې مخامخ شوم رانه تپوس وکړه ما فعل اسیرک البارحه ابو هریره عقیدې دې څه شو قیدی څه شو څه وکړل تا ورسره څه عمل وکړو. نبی علیہ السلام ته معجزې ته ورباندې الله تعالی هغه ټوله معامله ښکاره کړې وه. وی ما وی چې د الله رسول ډېر قسمونه وخوړل او ډېر ځان یې حاجتمند کړ چې زما ډېر لوی حاجت دی نو زما پې رحم راغی پرې مې ښه. وی ښه بېګاله بیا را روان دی. وی د شپې چې شپه شوه نو زه ورته کېناستم څوکۍ مې شروع کړه. وی مې چې دی بیا راځي او کلک یقین مې ځکه چې نبی علیہ السلام وفرمایل چې بیا راځي. نو وی څوکۍ مې شروع کړه او د اشنا بیا راغی. وی چې راغی بیا هغه خپله لمن خوره کړله او په لپو لپو باندې غنم هغه خپلې زولی ته راغورځوي ورمنډه مې کړه بیا مې کلک ونیو. چې د خدای ظالمه پرون مې پرېښودی نو ته بیا رالې. وی دی ما ته په جواب کې وی چېره ډېر غریب یم او بچي مې دي نار نور دي
او ډېر سخت محتاج یم او د خدای لپاره قسمونه درته اچوم ما پرېږده بیا به نه راځم. نو صحابه کرامو کې ډېر لوی رحم و. هغه خو پې دا ګمان وکړو چې دا څوک مسلمان دی، خو دا دروغجن مسلمان دی، زمونږ ملګری دی، هغه پې دا ګمان وکړو، خو غل دی. نو انسانان مسلمان کې غلم وي او د په دروغه قسمونه هم ډېر خلک خوري. صحابه کرام متعلق نبی الله فرمایي قرآن حکیم کې رحماء بینهم، خپل منځ کې یو بل سره او د صحابه په حق الله وایي یو بل سره رحم کوونکي. هغه خو پې دا ګمان وکړو چې زمونږ ملګری دی، زه بس غل دی. نو څه که چا مسلمان وایي پرېښو. چې راغی د نبي علیه السلام مجلس ته ابو هریره، غل دې څه که بېګا؟ وی صاحب شکایتا شدیده و حاجتا، د ډېر سخت حاجت او شکایتونه یې وکړل او قسمونه یې وخوړل. رحم مې پرې راغی فخلیت و خوشي مې کړه. وی بېګاله بیا را روان دی. وی ما وی چې د نبي علیه السلام مبارک خبره ده خو دی بیا راځي، بیا ورته کېناستم. دغه دی چې دا اشنا بیا راغی. بیا زولی خوره کړل او په لپو لپو باندې بیا غنم رالی او غله رالی او ځان ته زولی ته غورځوي. ورمنډه مې کړه، د مټه مې کلک ونیو چې باز دا ستا درېیم ځل شو. پښتانه مو وایي که نه، یو ځل مې معاف کړی نو دوباره مې معاف کړی، درېیم ځل وی وار د خدای دی بیا که نه زما وار ختم. اوس دې نه پرېږدم، د نبي علیه السلام مبارک مجلس ته بوځم او ګورو به سره. خیر د قسمونو او قرآنونو ډېر زیات بس بیا مې پې رحم راغی چې واقعي علی عیال بچي مې دي او ماشومان دي او نار دي نور دي او مغرب یې مګني څوک هم بد نن مې پرېږدم نه دې پرېږدم. سوال نه پیدا کېږي. ویره یو شی درته ښیم او ستا د آخرت پکې ډېره لویه فایده ده. داسې دم درته ښیم چې ستا پکې د آخرت ډېره غټه فایده ده. نو صحابو چې به د آخرت خبره واورېده که نه نو په ټک به بیا ودرېدل. وایه مونږ ته که څوک د آخرت شل قرآن راوالي که نه خو چې ورسره مخامخ 15 روپۍ وي بس داسې ده که نه 15 روپۍ درته مخکې کړي. ځکه نه د دفترونو ته ورشئ، د غټو غټو دفترونو ته ته ورته قرآن مخکې که چې ډېر غریب یم او ډېر زیات ضرورت مې دی او جي بس ډېر تکلیف دی راته، په قلار کښېنه خپله ډیوټي کوه. ډېره جي نو ستا د بابا د مخه د خدای او د رسول د مخه وزه کوي برابر هم دی، خو چې لږ غوندې یو لسګون دی راوویسته ورته رې کېښوده ښځه بس بدلي سبا راځه دله کوم. د خدای ته څوک ګوري؟ قسم دی. د الله رسول ته څوک ګوري؟ آخرت ته څوک ګوري؟ په خدای یقین وکړه داسې داسې خلک زمونږ خو سره اوس واسطه ده، داسې داسې خلک چې ته حیران بشې دومره دومره غټې غټې ګیرې به یې پرېږدي، دومره دومره غټې غټې او داسې غټې سپینې جامې به یې اغوستي او چې مونږ ور مخامخ شو زیم بس دا خو جنت منځه د ځای دی، جنت الفردوس د دې شکل ته چې ګورو د جنت خودی خو جنت فردوس کې به ناست دی او په خدای یقین وکړه که د پیسې نه خوله ډکوي په لکونو روپۍ رشوتونه ظالمان اخلي، په لکونو روپۍ بس داسې ورته ښکاري لکه چې دا زما د پلار مال دا زما خپل شي.